السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو یو ځل بیا درته راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه نوې ویډیو ګورئ. دوستانو نن په دې باندې خبرې درته کوم چې څنګه موږ کولی شو په یوټیوب کې د ویډیو پر مخ باندې داسې تصویر راولو دوستانو چې تر څو د هر چا زړه راکش کړي، د هر چا دغه کتلو ته شوق او مینه علاقه ور زیاته کړي. لکه څنګه تاسو لیدلی سئ دوستانو، ګورئ دوستانو دا ما د دې ویډیو پر مخ باندې راوستلي دي. آیا تاسې ایج موبایل لرئ؟ نو ګټه یې دا ده. خو کله چې دا ویډیو کلیک کړئ دوستانو، نو پر هغه باندې دغه تصویر ورو کېږي او ویډیو نوره شروع کېږي. که څه هم په ویډیو کې شاید داسې تصویر نه وي لکه هغه کوم رقم چې د ویډیو پر مخ باندې راغلی وي. څنګه دا تصویر جوړ کړو او څنګه یې د ویډیو پر مخ راولي په یوټیوب کې دوستانو. نو راځئ دا خوندورې طریقه درته ښیم. تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نښان او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات لاسته راوړئ. تاسې به لیدلی وي دوستانو دا د ما خپل ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. کله چې تاسې زما د چینل ویډیوګانې ګورئ دوستانو، دا هر چا ګوري دوستانو په خپل لیدلی سئ ما د خپل ویډیوګانو پر مخونو باندې تصویرونه راوستلي. ګورئ دوستانو یو ځل بیا واتساپ کې بدلون راځي. ګورئ دوستانو دا رقم لیکنې تاسې څنګه د یوټیوب پر مخ باندې راولئ. کله چې تاسې په خپل یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کړئ، تاسې دغه څخه وروسته دلته راسئ دوستانو، خپل دغه ته راسئ، خپل واتساپ پلی سټور را خلاص کړئ. پلی سټور کله خلاص کړئ دوستانو، دلته تاسې ولیکئ یوټیوب سټوډیو. تاسې ورته ګورئ دوستانو، زه دلته سرچ کوم یوټیوب سټوډیو. ګورئ دوستانو سټوډیو چې مې کله سرچ وکړئ دوستانو، دغه به راسي ماته دوستانو. ګورئ اپډیټ ته تاسې به انسټال کړئ. کله چې مې انسټال کړئ دغه اپلیکیشن دوستانو، دغه څخه وروسته بیا تاسې خلاص کړئ. چې خلاص مې کړ، تاسې چې هر ویډیو اپلوډ کړئ دوستانو، هغه په دې طرف کې راځي. لکه تاسې په خپل لیدلی سئ، ګورئ دوستانو دغه ویډیوز ورته لیکلي دي، لاندې ویډیوګانې راغلي دي، بدلې سوي دي. اوس زه غواړم مطلب دلته ما ویډیو اپلوډ کړه، زه غواړم د مخکې تصویر باندې ودروم. راځم دغه د کلمه د پنسل نشان سره راغلی دوستانو، دلته په دې کلیک کوم. بیا ایډیټ تمنیل لیکلی دی دوستانو، بیا په دغه چینج لیکلی دي په چپه طرف کې په دې کلیک کوم. نو دلته هغه تصویر چې تاسې ورته جوړ کړی وي دوستانو، هغه تصویر هم بیا په بل ویډیو کې انشاءالله طریقه درته ښیم چې تاسې څنګه جوړ کړئ او په څومره سایز کې جوړ کړئ چې د ویډیو پوره مخ ونیسي او په پوره مخ باندې سم په صفا ډول په ایچ ډي ډول باندې راسي. مثلا زه غواړم دغه یو تصویر ورته انتخاب کوم. اوس بل تصویر زه نه ورته انتخابوم، خو دا بدلون که تاسې هر تصویر غواړئ دوستانو، هغه سلیکټ کړئ. دغه څخه وروسته په دې سلیکټ کلیک کوم دوستانو، دلته لیکلي دي سیو. په دې سیو کلیک کوم، زما په ویډیو باندې به خامخا او ضروري هغه تصویر راځي. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ خپل د یوټیوب پر ویډیو باندې چې تاسې خوښه وي، تاسې د خوښې په اندازه باندې دوستانو تصویر راولئ. د هغه سایز یو څه اندازه غواړي، سایز پکسل یې باید څونه وي، په څونه اندازه کې باید جوړ شوی وي. نو په دې طریقه تاسې کله یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کوئ، نو په زړه پورې لیکنې وکړئ او د هغه ویډیو پر مخ یې راولئ تر څو کتونکي یې زیات شي. نو مننه دوستانو، دا ډېره خوندوره طریقه وه. د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا ورې د الله